حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت ده فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې چا طاقت وی وسې وی چې قربانیو کې قربانی و نه کړه نظم عیدګاه ته نه حاضرېږي. دې حدیث روایت ابن ماجه او دارنګ مسند احمد کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو چا باندې چې قربانی واجب به لازم یې خاوند نصاب وی خاوند نصاب هغه سړی چې چا باندې زکات واجب وي دونه پیسې لري چې زکات وباسي. نو بل طریقه داره چې 2.5 تولې سپین زر د هغې قیمت ورسره وي نو دغه قیمت ورسره وي نو د باندې قرباني واجب ده. قرباني به کوي او نبي اسلام سخت وعید بیان کړی چې څوک چا باندې قرباني واجب وي او قرباني ونه کړه نبي اسلام فرمایي زموږ عیدګاه ته دې نه راځي موږ د اختر مانځه ته دې نه راځي. دومره سخته خبره کړې ده. لهذا مسلمانانو ورونو چاله چې الله وسه ورکړي قرباني وکړي خامخه او باني ورته ملټوي ښه په ښه زړه سره ښه په خوشحالۍ سره. لکه مخکې موږ د فضایلو باره کې بیان کړی و چې په هر ویښته به الله ته یوه نیکي درکوي. اوس هغه یوه نیکي څومره ده د الله په علم کې ده او بل دا چې قرباني باندې واجب وي نو غاړه خلاصه کړه غاړه مه بندوئ. اکثره زنانه ورسره هم پیسې وي سره زر ورسره وي وغیره هغې ته به حسابونه وکړي چې کومې زنانه باندې قرباني واجب وي قرباني ورته وکړئ د غاړه مه بندوئ. نو قرباني په ښه نیت سره وکړئ او دغه حدیث مفهوم مې چې زه بیان کړو چې نبي علیه السلام سخته خبره کړې ده چا باندې قرباني واجب وي او یې نه کړي زموږ عیدګاه ته دې نه راځي. د دې وجې نه ځان د ګناه نه بچ کړي او قرباني چا چې واجب وي خامخا یې وکړي. محترمو مسلمانانو ورونو تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نور مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.